نریندرا مودي اشرف غني ته د بریا مبارکي ورکړه. اشرف غني ته یې څه وویل او څه یې ورنه وغوښتل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي پرون غرمه له ولسمشر غني سره ټلیفوني تماس نیولی او هغې ته یې د ولسمشریزو ټاکنو په لومړیو پایلو کې د بریا مبارکي ویلې ده. ولسمشر غني پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي ښاغلي مودي ورسره په ټلیفوني تماس کې ویلي هند د افغانستان د دوست ګاونډي او د نړۍ د لوی ډیموکراسۍ په توګه د افغانستان د ولسواکۍ هر اړخیز ملاتړ او د افغانانو په مالکیت رهبري او کنټرول د سولې پروسې ملاتړ کوي. ښاغلي مودي ولسمشر غني ته ویلي هیواد یې د سولې پروسې ترڅنګ د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې هم د افغانستان ترڅنګ ولاړ دی او د ولسواکۍ پرمختللي او باثباته افغانستان لپاره د هند مرستې او ژمنې پر ځای دي. ولسمشر غني کاږي د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب مې د هند لومړي وزیر څخه نه یوازې د ښه ګاونډي او دوست بلکې د ستراتیژیک ملګري په توګه د هند د همیشني ملاتړ قدرداني وکړه او ورته ومې ویل چې اساسي قانون تطبیق ته ژمن یو. ښاغلي مودي هند د ولسمشر غني دویم کور بللی او د سفر بلنه یې هم ورکړې ده تر څو د یو لړ سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه د نږدې څخه بحث او خبرې ورسره وکړي. ولسمشر په پای کې د ښاغلي مودي لخوا هند ته د سفر بلنه منلې او ویلي دي ژر به دغه هیواد ته سفر وکړي. هند د افغانستان مهم اقتصادي مرستندویه ملګری یادیږي چې د سولې په پروسه کې د افغان دولت د ملاتړ ترڅنګ یې سلګونه زیربناوي پروژې په افغانستان کې پلي کړي دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نور ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.